د رمضان مبارکه میاشت ده او الله فرمایي چې په تاسو ما روزې فرض کړې دي چونکه روزه یو ګران عبادت دی د خپل خواهشاتو سره مقابله ده نو د انسان په ذهن کې راځي چې واقعي دا خو ډېر ګران کار دی آسان کار نه دی روزه نیول دا روزه د خوراک نه بزان ساتم د سکاک نه بزان ساتم او د نور خواهشاتو نه بم ځان ساتم نو چې کله پریس شي نو انسان ته ګران شي اسې به انسان ته یو شی پروت زړه به ورته نه کېږي خو که تا ورته وایي چې دا به نه خورې نو بیا ورته شوق پیدا کېږي دا د انسان فطرت دی که ته ورته وایې یو شي له باړو ګوتې هم نه وړي خو که دې ورته وایي چې دې له ګوتې مه وروړه بیا به ورته شوق وي چې دې له ګوتې وړل پکار دی یو شي ته باړو ګوري هم نه خو که دې ورته ووایي چې دې شي ته مه ګوره نو بیا ورته شوق وي چې دا به څنګه وي بعد انساني که نه چې ته ورته خبره وکړې نو هغه به ځان سره وساتي خو که دا دې ورته ووایي چې دا خبره بل چا ته مه کوه بیا خامخا کوي دا د انسان فطرت دی که دې ووایي چې یو خبره ته کوم خو چاته به نه کوې بس ټیک ده مونږ یو والد صاحب مې خدای پاک وبخي هغه ته چې بچاوي حکیم صاحب یو خبره ته کوم او چاته به نه کوې مه کوه خامخا به کوم په ما قیدونه مه لګوه چې چاته به نه کوې زه قید مید په خبرو کې نه مانم که دا دې خوښوي چې ځان سره محفوظ وساتم دا نه کېږي خبره خامخا سړي د خولې نه بچو ته وځي ښځې ته وځي هغه خورېږي دیوالونه ملوي نو دا قید به په ما نه لګوي چې چاته مه وایې خامخا وایې موږ راته وایې خبره وکړه نه کې عجیب انسانو نو انسانی فطرت دا ده چې وایي خوراک مه کوه اوبه مه څښه او د خواهشاتو نه ځان مه ساته راده ورته شوق پیدا شي نو ګران شي نو چې هر کله ګران شو نو الله څه وایي الله وایي کما کتب علی الذین من قبلکم هلکه داسې نوې عبادت نه دی دا ستاسو نه مخکې په ټولو امتونو باندې لازم و دا مو وایه چې ګنې دا یو سخت عبادت دی او دا صرف په موږ دی نه 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 دا په تاسو نوې نه دی ستاسو نه مخکې ډېرو قومونو ډېرو امتونو روجې نیولې دي اگر چې د هغې د روجو کیفیت جدا او زموږ د روجو کیفیت جدا دی زموږ طالبانو یې تشبیه په ذات کې ده بیا فرمای لعلکم تتقون غټه فایده د روجې دا ده چې د انسان نه پرهیزګار جوړ شي غټه فایده د روجې دا ده چې د الله د حکم تابعداري وشي چې دې څیز نه ځان وساته او دې ته ځان وساتي بس د روجې غټه فلسفه دا ده او واقعي که تاسو ګورئ نو د نورو میاشتو په نسبت په رمضان کې د انسان ګناهونه کمي او د نورو میاشتو په نسبت په رمضان کې د انسان عبادت زیاتی تلاوت خلق کوي منځونه پکې کوي نفلونه پکې کوي تسبیح لاس کې والی الله یادوي دا په رمضان کې عبادت لګي او ګوټې په نسبت د نورو زیات نو د رمضان میاشت دا د بهترین عبادت میاشت ده او دا هغه میاشت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې میاشت کې به ځان په الله بخې مشهور حدیث دی یو ځل حضور پاک مبارک د منبر په دې لومبې پوړی قدم کې خود نوې آمین نو چې په دویمه پوړی بیا قدم کې خود نوې آمین نو چې درېمې پوړی ته کېناست اوخت نو بیا به آمین حضور پاک به په درېمه پوړی کېناستې ده په دې بره دا بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نبی علیه السلام د احترام د وجې نه چونکه په دغه منبر په دې لومبې اخیری درېمه پوړی حضور پاک ناسته کړې ده نو یاره زه احترام کوم په دې نه کېنم نو په دویمه کېناست نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیا وی چې ابوبکر خو ډېر لوی سړی و په دویمه پوړی ناستو نو په دې نه کېنم په دې لاندې به کېنم نه او په لاندې کېناستې ده نو چې د حضرت عثمان صاحب زمانه راله نو بله پوړی خو ونه نو هغه هم په هغه بره پوړی کېناست په هغه اوچته چې حضور پاک به په کومه کېناستې ده نو زموږ د طالبانو یو رکوټي کتاب کې هغې کې لیکلي دي وی خدای دې حضرت عثمان سره خو کړي چې بره وخته
ګنې قدیم لاندې ته نو اوس به مونږ په کوي کې ناستو خلک به راته بره ناستو یو پړی به خلک وروستو لاندې کېده نو مونږ به کوم ځای ناستو نو خوند به یې دا کړی چې خطیب په کوي کې لاندې ناست یو قوم ورته بار ناست نو چې په درېیمه پوړۍ کې کېناست نو بیا یې امین نو بیا ته صحابه او تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو د چا دوا ونه رېده او تا وې امین وی جبریل علیه السلام راغی نو چې ما په لومبۍ پوړۍ قدم کېښود نو هغه جبریل دا دعا وکړه وی یا الله چې د چا مور او پلار دواړه یا یو کس بوډاګانې کمزوري محتاجې خدمت ته او دې بچیه دومره خدمت ونه که چې په دې خدمت ځان جنت ته ورسوي نو خدای دې تباه کړي رغم انف رجل خدای دې تباه کړي هلاک دې کړي وی ما وی چې آمین ګوره دعا چا کړې ده جبریل علیه السلام چې په فرشتو کې د هغه نه د لوړې مرتبې فرشته بله نشته او امین په حضور پاک ویلی دی او پر جومات کې په منبر د پاسه دا خیره شوې ده نو چې د چا مور او پلار دواړی یا یو یا مور یا پلار نو دی به داسې خدمت کوي چې د دې مور او پلار د خدمت د وجې نه دی په جنت ته ورسي او که داسې ونه کړل نو پیغمبر امین ویلی دی او جبریل علیه السلام دعا کړې ده خیره کړې ده نو تباهي ده وی چې په بله پوړۍ باندې کېناستم نو جبریل علیه السلام و چې ستا نوم د چا مخکې واغېشتلی شي او هغه اورېدونکي په درود شریف ونه وایي دې دې خدای تباه کړي نو ما وی امین نو ګوره د نبی علیه السلام مبارک دوه نومونه دي محمد او احمد صلی الله علیه وسلم دې کې چې یو هم واغېشتلی شي نو ورسره به درود شریف وایي په لومبي ځل په مجلس کې چې واغېشتی شي نو درود شریف ویل واجب دي که دې ونه وي د پیغمبر مبارک امین دی او د جبریل خیره ده تبین او که په مجلس کې بار بار په دې نعتونو کې یا په تقریر کې خلک د حضور پاک نو مني نو فقهاو لیکلي دي په لومبي ځل واجب دی او په دویم او درې ځل بیا مستحب دی او که څوک رسول الله وی نبی الله وی حضور پاک وی نبی پاک وی نو دا نوم نه دی دا صفت دی نو په دې درود شریف ویل واجب نه دی مستحب دی بهتر دی درود ګورې ډېر بهتر شی دی اسې مو وایي چې دوک د حضور پاک صفتی نوم ذکر کیم درود و صفتیم نوم دی کنه خو صفت والا نوم دی نو درود شریف پې وایه او چې په درېیمه پوړۍ کېناستم نو راته جبریل علیه السلام وی چې په چا د رمضان میاشت راله او ده پکې دومره عبادت ونه کړه چې په ځان په خدای وبخي دې دې خدای تباه کړي نو ما وی امین اوس څونه عبادت به په رمضان کې کوې وایه اوس داسې به کوې چې ځان په خدای وبخې لکه په تراوو کې چې موږ ځان په خدای بخو دا مونږ تراوی اوهو کلاشنکوف مولا پسې تراوی کو راکټ مولا میزیل مولا چې هغه ډز ډوس ته جوړ کړي او په 20 منټه کې هر څه ختم کړي زمونږ ډېر ښه استاذ دی په 20 منټه کې هر څه ګز ګمبد کړي نو چې ته ورته په خپله وایې چې ګز ګمبد نو دا مونځ شو دا خدای پورې خندا شوه که نه شوه دا مونځ دی که خدای پورې ټوکې دي د کنه یو کار به وکړو چې خوش طبیعه خبره راته کوم ته چې کور ته لاړ شي بیبي سره خپله بیبي دی د خپل کور کې خلک هر څه کوي او ته چې ښځې له لاړ شي او په یو منډه ورشي ودرېږي او ته ښه د شابه کټ سم کوو دغه وکړو ده وکړو سمسی وکړ ټوی پلان کې او بیا نو ممکن ده چې هغه به سمسی اوچته کړي او په دا مازدیګر به دې وایي چې روغې که لیونې سمه خبره خو که نه دی په هغه سمسی پېښم او نه دی په ټیپرو پېښم او نه دی په خوروا پېښم او نه دی په الوګانو بیا څه دی وایي لیونې که روغې وایي به راته که به نه وایي نو خدای سره دا کار ولې کوي یو سړی هوټل ته لاړ نو هوټل کې روټۍ خوړه ما هوټل هغه سړی راشي تپوس کې سره راوړم که نه بیره نو چې راغی وایي سره راوړم نو ده ورته سم پخ کړی هوټل کې څه دي نو هغه خو ډېر تیز لګي که نه الوګان او کچالان او نری غوښه او غټه غوښه او قورمه او وریجې او فلان ډک او تیز لګیا نو دی ورته وي یو ځل یې بیا ووایه خوند یې ونه نه هغه بیا په منډه هغه ګردان وکړه نری غوښه غټه غوښه لوګان او قورمه پلان دی ووایي وایي څه پکې راوړم وایي رورې ته یو ځل بیا ووایه نه هغه بیا ووایي ای رورې ووایه که نه ما خو درته نومونه واخېست څه دله راوړم وایي لږ په قلار یې ووایه چې یو خو پکې راونیسو که نه تا خو دومره په غر وو چې مونږ پکې یو هم راوړنې وه نو مونږ لږ په قلار وکړه چې فرشته یو ټکي خو پکې ونیسي خدای له خو یو سي که نه دا موږ څه مونځ دی خدای پورې خندا پرون ما ته یو ملګري ټلیفون وکړو دا موږ امام صاحب دا ټلیفوني خبره ته
وی زمونږ امام صاحب چې مونځ کوي نو سبحانک اللهم وبحمدک دا ورپسې مونږ نشو رسولی او نه یې وایي یا هم نه وایي بس الله اکبر او هغې سره الحمد شروع کړي مونځ کېږي که نه کېږي ما یو کېږي مونځ خو کېږي سبحانک اللهم سنت ده بلکې امام مالک صاحب قایل هم نه دی زه ټیک شو سنت ته که دې ام نه وي صرف الحمد نه دې مونځ شروع کړه نو هم دې مونځ وشو ټیک شو او اخیري کې اللهم صل مونږ نشو ویلی عبده ورسوله ته چې ورسو هغه السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله مې ښځه چې رحمت الله وایي ایو ښځې مونځ کو نو چې هغې به سلام وګرځو السلام علیکم د وړو پلاره السلام علیکم د وړو پلاره چا وی دا څه کې یاره وي د خاوند نوم رحمت الله دی نو هسې بدره چې د خاوند نوم لرم مې خره چې لا ورحمت الله وي ورسره نو دا مونځ کېږي دا نه چې مونځ نه کېږي لیکن مونځ خو شو ټیک شوه سنت پاتې شو لیکن هغه مونځ چې د خدای صفت او ثنا پکې پاتې شي سبحانک اللهم الله ته ډېر لوی پاکي تاله پاکي ده وبحمدک خدای تعالی ډېر لوی ثنا ده لازمي معنا کوم لغوي نه کوم وتبارک اسمک ستا نوم ډېر لوی د برکت دی وتعالی جدک ستا شان ډېر لوی دی ولا اله غیرک خدای ستا نه بغیر بل معبود نشته څونه ښکلې معنی ده نو دا د خدای تعظیم پاتې یو ثنا پاتې شوه ولې یو خو مونځ کېدل دي هغه په فرض او په واجباتو دې مونځ وشو لیکن د سنتو د پیغمبر مبارک د سنتو فایده څه شوه سبحانک اللهم ولې پرېږدې کم وخته څونه ټایم به پې لګي زر مونځ کوي چې دا پرېږدم ولې مونځ کېږي په الحمد وشو مونځ دی لیکن سبحانک اللهم د الله صفت دې پرېښو که قیامت پر ورځ د خدای د مرۍ نه ونیسي چې زما صفت دې ولې پرېښدې زه ټیک ده بدل په بدل پوره در کوم خو نه کوم د باندې رحم زه نه سره احسان نه کوم زه او بیا درود شریف پکې پرېږدې آها اللهم صل علی محمد ماشاء الله په پیغمبر مبارک زه خو وایم چې اوږد کا پکې درود شریف په قلار وایا د رمضان میاشته مبارکه میاشته ښه پکې درود شریف په قلار قلار وایا اوهو د قیمتي میاشته ګورو ثنا سبحانک اللهم پرېښودو ته ګوره قمقله قیمتي میاشته او په دې کې درود شریف پرېښودو ته ګوره قمقله نو دغه مولا ساده دی ساده دی زر زر مونځ کول دا کوم مونځ چې زر زر وشي او فرشتې الله له یوسي الله وله په دې مخ فرشتو ته ورواله دا مونځ مې نه پکار چې افسر ته لاړ شو اسی استاد پوهې دپاره مثال ویم او افسر ته دی څونه په ادب ولاړ هغه سره چې خبرې کوې څنګه کې هغه هوټل والا په شان زر زر کې که په قلار کې په قلار او په اطمینان او چې هلته افسر له لاړ شي ولاړې چې هغه درته وایي چې څه نو خبرې کوې که هغه راته جواب نه ویلي چې څه له راغلې خبرې هم نه کوې او څونه وخت تېری که وخت لږ زیات تېر کړم چې افسر صاحب خوشحاله شي نو جومات نه ولې تښتې د خدای ظالم او چې سلام وګرځئ بیا ناستې ګپ شپ لګئ او د مانځه نه مخکې هم ګپ شپ لګئ په جومات کې ناستې نو ګپ شپ له خیر دی او د خدای مونځ لکه 15 منټه زیات شي نو په تا اور بلیږي ظالمه د خدای مونځ دی الله سره مناجات دی رازداري د مونځ معراج المؤمن ورته ویلی شوی دی د الله سره معراج د معراج علما وایي او مناجات دی رازداري ده نو په اطمینان مونځ وکړه چې الله خوشحاله شي چې ته زر مونځ کې او په قلار کې زما په خیال ټول به 15 منټه فرق نه ټول به نو 15 منټه باندې مونځ تبا کې شیطان ورته زر دننه ګرول شروع کړي چې زر کوه او ګورې که زر نه کوې مقتدیان به کم شي مقتدیان نه کمیږي چې رښتیا راته ویم ټوله غلطي زموږ د امامانو ده مقتدي ولې کمیږي کم امام چې اوږد کوي چته به ورته مقتدي ونه وایي چې استاد مونځ دی اوږد وکړه او چې ډېر بدبخته بیا مقتدیان هم شته بعضې چې هغې وایي دې جومات کې مونځ اوږد کېږي بل له ځم هلته تراویح زر زر کېږي هلته ځم نو په دې لاره یې ظالمه څونه وخت واخېست ته چې بل جومات ته دی خو 15 منټه خو دې په لاره تېر کړل پتلو راتلو کې نو دا 15 منټه خدای له ولې نه ورکې مونځ ولې نه ورکې امامانو دوستانو حضراتو ته زما په خبره دی نه خفه کېږي چې مونځ ښه په قلار کوئ په اطمینان دا خدای ته ولاړه ده د رمضان قیمتي میاشته که دا دنه برباد وشو څه به کوئ ته په قلار ټول مستحبات سنت خو څه کوئ په مستحبات هم پکې عمل وکئ ښه په اطمینان کوئ کوم مقتدي درپسې ودرېږي ودې درېږي که نو درېږي بل خپل کار دی کوي او مقتدیانو ته وی
ټول چې زما بیان څوک اوري او په کوم ځای کې اوري چې کوم امام زر مونځ کوي او استاد جي د خدای د عبادت نه ځان مخلص او په قلر کوه دا د خدای عبادت کې دا مونځ دی دا ټوکې ټقای نه خدای پر ټوکې مه کوه مونږ هم غر کې او ځان هم غر کې قومه نشي قومه ګورې د دریو امامانو په نس فرض ده په قومه کې اندامونه ځای ته رسول په جلسه کې نه قومه کې سمع الله لمن حمده الله اکبر لکه خو دې بخته ودرې که چې ربنا لک الحمد خو درپسې مقتدیان وایي که جلسه کې الله اکبر سجدې نه سر پورته کې او بیا وایي الله اکبر ملا نیغه که ظالمه ته څه کې چې قوم هم د سره ملا نیغه کې انشاءالله داسې طریقې سره تراویح کوي ښه یواش او بل تراویح کوي ګورې ډېر لټان تراویح نه کوي خو د کورونا د وجې نه بانه وله جوړه نه پېشمني لا پاسي او نه تراویح کوي لټان یو دغه دغه خان او دغه یو نوکر لټ و لټ د کار نو دا لټ نوکر د سړي نه خوښ لټ مزدور هم خوند نه کوي نو هغه د شپې ونه ده دغه ورته وایي دا خان دی حاجي سینګ بلستان ته وخته نوکر یې بلستان ته وخته نو دوی خدای ته خو مې پلار نه که نه ته اوس زمانه مخکې بلستان ته ختل خبرو که دروازه به بندول غواړي بجلی به وجل غواړي ساس کیو نو دی ورته وایي چې لکه ته پاسه وګوره چې باران شته که نشته دی پاسه پسې چلو وی او شته وی د بلستان نه پانه سي دی شته وی پیشو راله په هغې مې لاس راخ که لمده وه ګوره راسمن ته هغه وی ښه د پاسه بجلی خو مړه که دی لی پاسه و چې بجلی مړه کړي بجلی خو مړه که یا استاد جي په بجلی څه کوې خان صاحب وی بس مړه که ماله خوب نه راځي په رڼا کې وی بس سترګې پټې که تیاره به شي که نه چل به راته وښیم که نه ګرې بړستان په سر راخ که به تیاره شوه یا خدای پاک وی ښه د بل چل وکړه دا دروازه خو بنده کړه کټ نه پاسه دروازه خو بنده کړه وی دا دوه کاره د لمو کړل دا درېم پکې توکه کړه دې ته لټ وی لټ لټان به ځان نه جوړو ښه ښکلی عبادت به کوو ښایسته عبادت تراویح وکړې د قرآن شریف تلاوت وکړې د رمضان میاشت د قرآن د نزول میاشت ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دې کې الله قرآن شریف نازل کړی نو چې کومه میاشت د لوح محفوظ نه بیت العزت ته چې کومه میاشت د قرآن د نزول میاشت ته نو په دغه میاشت کې د خدای قرآن تلاوت کوي ټول به کوي تلاوت انشاءالله ها او که چاله په ناظره نه وردي قل هو الله احد صورت ټولو ته یاد دي کنه دا وایه ذکر پکې کوي لا اله الا الله درود شریف پکې وایه تسبیحات پکې وایه فضول پکې وخت مه تېره په فیسبوکونو او په موبایلونو فضول وخت مه تېره په د علماو بیانونه پې اورئ نعتخواني پې اورئ تلاوت پې اورئ بیا خبره ده یعنی فضول پې وخت مه تېروئ او لډوګانې مډوګانو باندې فضول وخت مه تېروئ او خالص مخلص د الله د رضا دپاره عبادت وکړئ او صلات تسبیح منځ پکې کوئ انشاءالله راتلونکي جمعه کې به راته زه طریقه برابر کړم خیر تاسو له به درځیم که نه درځي نو مهرباني وکړئ د خپلو امامانو نه د خپلو استادانو نه صلات تسبیح چل زده کړئ زه به یو داسې ووایم لکه د رمضان کې چې یو ځل ته صلات تسبیح وکړې انشاءالله الله به دومره اجر درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا کرته صلات تسبیح کړي که خیر انشاءالله نو فایده ډېره زیاته ده او د هغې فایده دا به راته راتلونکي جمعه کې انشاءالله العزیز بیان کړم نو که خیری په رمضان کې تراویح ښکلې وکړې مزېدارې ښکلي مونځ به کوئ او داسې عبادت وکړئ چې مونږ په ځان په الله وبخو او که داسې عبادت هم ونه کړو چې مونږ په الله ځان وبخو نو ګوره جبریل علیه السلام خیره کړې ده او رسول الله مبارک په امین ویلې دی تبعی ده ښه اطمینان سره ښکلې عبادت تلاوت ذکر و اذکار درود شریف دا پکې وایې که خیري انشاءالله العزیز الله پاک دې په مونږ باندې دا ورځې شپې په خیر باندې تېرې کړي تراویح کې د ښځو جومات سره که چېرته یو انسان په کور کې دننه تراویح کوي په کور کې لکه نن سبا ډېر خلک کوي نو که زنانه شاته سب کې ورسره ودرېږي په جمع بلکل ودرېدی شي بلکل ودرېدی شي یا بعضې جوماتونه داسې وي چې هغې کې زنانه هم د ښځو د مانځه پکې شاته ځای وي خو زموږ جوماتونو کې هغه قصه ني دلته یې راپسې رانولی ګور خیال دې راغی نو هغه جوماتونو کې مستقل په دې خالیو کې ځای په ځای زنانه او شاته صفونه نو هغې کې ودرېږي خیر نو کولی شي نو الله پاک دې دعا وکړي چې خدای پاک دا میاشت په مونږ په برکت تېره کړي په خیر او په عافیت الله پاک تېره کړي مونږ له پکې الله د عبادت توفیق راکړي
د روغ صحت لپاره الله د عبادت توفیق راکړي او الله پاک دا دعا وکړي چې یا الله زمونږ جماعتونه واپس کولاو کې، الله زمونږ حرمین کولاو کې، الله زمونږ تراویح او زمونږ ختمونه او زمونږ عبادتونه کولاو کې، او الله په کومو غریبانانو چې دکانونه بندي، کاروبارونه بندي، بالخصوص بار ملکونو کې چې کوم جزانان پراته دي، ډېر په تکلیف کې دي، بار ملکونو کې ډېر په تکلیف کې دي، په خپلو کوټو کې پراته دي، مزدوري نشته او دقسې غریبانان پراته دي. دغه خپل مسافر ورونو ته دعا وکړئ چې الله پاکې مل شي، الله مدد وکړي او الله تعالی د دغه پریشانونه وساتي او دا بیماری کورونا د خدای پاک ختمه کړي. خدای دې زمونږ د ملک او زمونږ د مسلمان حفاظت وکړي او بیا زمونږ په دې محله کې څه بعضې کسان پته نه لګي، خدای ته پته ده، خو د حکومت پکې څه پابندۍ مابندۍ دی په دې لګولي چې بعضې کسانو کې دی، ما ته خو پته نشته. او دعا وکړئ که زمونږ محله کې وي، بل ځای وي، بل ځای وي، چا کې چې وي، نو الله دې ولله روغ صحتونه ورکړي، الله دې شفا وکړي. او ما خو تاسو ته مخکې مې خپل احتیاطي تدابیر کوئ ښه، الله دې احتیاطي دا زمونږ د محله کې زمونږ د سبحان الله ور والده صاحب وفات شوي و پرون، خدای ول ډېره قیمتي میاشت ورکړې ده، ډېره قیمتي. دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او رب العالمین د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او خدای پاک بچو له او وارثانو له صبر ورکړي او د رمضان د مقدسې میاشتې د دې مرګ ولا خدای د هغې شان لوړ اجر په آخرت کې او په قبر کې نصیب وګرځولی کړي. جمرس خان دی خو کله ښه زه خو ته نه یم خبر ښه جمرس خان دی خور پاس شوی پېښور کې ما ته پته نه لګېدلې. دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله د قبر رڼا نصیب کړي، وارثانو له خدای صبر ورکړي، بیمارانو له دعا وکړئ چې الله شفا. زموږ دا جانزیب ورو ډېر بیمار دی، دته دعا وکړئ چې خدای شفا ورکړي. نور چې څومره بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکړي، د چا بچي نه الله نارینه اولاد ور نصیب کړي او خدای د چا روزګار ډېر دیاړیمار غریبانان بې روزګار دي، ډېر پریشانۍ کې غریبانان پراته دي، نو دیاړیمار غریب خو چې دیاړي ونه لګي خدای روزي ورکوي. دعا وکړئ چې خدای پاک د ټولو د خیر او د برکت رزق نصیب کړي، زموږ الله ستاسو د ټولو مل شي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.